السلام علیکم ملګرو، زه یم حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ وي د ژوند په موضوع کې به. ملګرو افسر افغان چې د دې خاورې یو ډېر ښه صحافي دی، تاسو به د هغه پیج کتلی وي. یو پوسټ یې کړی و چې په هغې کې زیباګل، سلیم کوکو او فرمان کسکر، جلات خان او بوډاګی دا منشن کړي وو. لکه د دوی د پوسټ مطلب دا و چې یاره دې خلکو ته خلک سپورټ ولې ورکوي. دوی کې ځینې داسې کسان دي چې هغوی ته د سپورټ ضرورت دی، او ځینې پکې داسې خلک دي چې هغوی ته د سپورټ ورکولو ضرورت نشته. دوی د دوی خبرې سره موږ متوافق یو چې داسې کسان لکه سلیم کوکو شو، زیباګل شوه، او داسې خو په دې کې ګل چاهت هم وه، خو هغې ته د الله پاک د نیکې هدایت وکړو او هغوی د ښې لارې طرف ته راواړوله. دې کسانو پسې پوسټ کړی وای هغه ټیک ده چې دې خلکو ته سپورټ ضرورت نشته، چې موږ پښتانه جاهله شوي ځکه یو چې دې خلکو ته موږ سپورټ ورکړی. که چیرې موږ دې خلکو ته سپورټ نه وای ورکړی نو دوی به نن د فحش ویډیوز نه جوړولی. ځکه چې پهله یوټي خیبر په دې باندې سلیم کوکو راځي، دا ولې راځي؟ افسر افغان صاحب که تاسو وغواړئ نو دی به که تاسو وغواړئ دا به د یوټي خیبر لا نشي راتلی. تاسو چې د یوټي خیبر کوم چیرمن دی تاسو هغه سره خبره وکړئ دا به نشي راتلی بالکل. داسې زیباګل دا هم د فحش ویډیو جوړوي، علي شاه شوه، سونیا شاه شوه، دا دې ټیم کې ورک هم دي، خو بس دا پکې یاد دی کو دې ویډیوز کې دې خلکو باندې سره چا ایکشن وانغوستو چې یاره دا څه داسې ویډیوز جوړوي، دا څه کوي، دا څه کوي. دا خبرو سره موږ متوافق یو، دا یې صحیح کار کړی. خو چونکې جلات خان او بوډاګی او فرمان کسکر دا داسې خلک دي چې دا زموږ په مخ باندې مسکا راولي او خندا راولي. دوی سره دا پوسټ نه وخه چې تاسو په دوی پسې هم کړی دی. خو تاسو وایئ که نه چې یاره زموږ پښتانه دومره جاهل چې د خلکو له سپورټ ورکوي، د دې خلکو پسې ځي، کم وفات شوي اتلان دي د هغوی پسې نه ځي. صحیح ده که نه؟ هغه اتلانو پسې ډېرې بخښنې څخه زه دا خبره کوم. تاسو زموږ د دې خاورې صحافي صحافت کوئ، بلکې تاسو یو جرنالیزم هم کړی، جرنالیزم صحافي یې. خو دا کار چې جلات خان او بوډاګی او فرمان کسکر زموږ پښتنو ته تاسو وایئ چې تاسو دوی پسې لکه څه له سپورټ کوئ، ستاسو د پوسټ مطلب دا چې تاسو دا څه له سپورټ کوئ. ځینې کسان پکې سپورټ نه وو پکار، خو دا ځینې کسان سپورټ کول پکار دي ځکه چې دا زموږ د پښتنو په مخ باندې خندا راولي، مسکا راولي. لکه څنګه تاسو ګورئ بوډاګي نن سبا څومره فین دي، څومره فالوورز دي. هغه بوډاګی نه د خپل پیج نه خبر دی، نه د خپل چینل نه خبر دی، نه د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه خبر دی. خو زه ورغلی بل ورغلی خپل ټیک ټاک لته ویډیو کړی دی. خو که چیرې موږ پښتانه داسې خلکو پسې ځو هغه مخکیني کم وفات شوي د دې خاورې اتلان دي هغو پسې نه وتلي، نو ډېرې بخښنې سره زه دا خبره کوم چې هغې پسې تاسو هم نه یتلي. ځکه چې مخکیني اتلانو کې رحمان بابا، حمزه بابا، داسې خوشحال بابا، داسې خاطر افریدي، تاسو هم د هغې پسې نه یتلي، ځکه چې ستاسو په شاعرۍ کې او د هغه په شاعرۍ کې ځمکه او اسمان فرق دی. صحیح ده که نه؟ او بله ده چې یاره بوډاګي ته داسې تاسو په کار دی چې تاسو سپورټ ورکړئ. تاسو باقاعده په ویډیوز کې لکه تاسو ډېر خلک دا وایي که نه چې یاره تاسو دغه له څه له ورتلی بوډاګي له علي خان صاحب له وایي، ځکه هغه هم د دې کوم صحافت کوي. تاسو ډېرو کسانو پښتنو هغه ته ویلي دي چې تاسو څه له بوډاګي له دومره لکه عزت ورکړو، دومره ریسپیکټ تاسو ورکړو، تاسو د دې ځای نه هلته ګرون له ورغلی. نه، بوډاګي ته د سپورټ ضرورت دی، هغه زمونږ او ستاسو په مخ باندې مسکا راولي. بله ده چې په کار دی چې تاسو د دوی سره بوډاګي سره لکه کوم هیلپ ته تاسو ورته یو ګراوند جوړ کړی وای چې دا مازدیګر کې دوی پکې خپل انټرټینمنټ کولی. ځکه چې نن سبا څنګه تاسو ته پته چې ډېر خلک د نشو طرف ته روان دي، قسمه نشو کې مبتلا دي، تاسو ته ښه پته ده. خو دی که دا خلک مازدیګر کې داسې کیل دپاره داسې کرکټ دپاره ونوځي نو الله مکه دا خدای خبر څنګه نشو طرف ته روان شي. په کار دی تا دوی سره د ګراوند منډه والی وه، داسې بل کار هم کړی وای، نو دا نه و په کار. نو خیر
دا ویډیوز تاسو نه زه بخښنه هم غواړم. الله مو راله تل خوشحاله او آباد لره. نور چې هر چاته هم یې ملګرو مال او زما کیمرمین لره که اجازت د الله په امان.